اشرف غني ولې د پاکستان له جمهور رئیس سره وکتل؟ په دغه کتنه کې پر کومو خبرو بحث وشو؟ ویډیو تر اخره را سره وګورئ، په هر څه به پوه شئ. ګرانو کتونکو او مینوالو، السلام علیکم. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني پرون ماښام د عدم انسلاق غورځنګ غړو هیوادونو د مشرانو د 18مې غونډې په څنډه کې د پاکستان له جمهور رئیس عارف علوي سره وکتل. دواړو لوریو د سولې، امنیت او تروریزم سره د مبارزې په اړه بحث او خبرې وکړي. د پاکستان جمهور رئیس سولې ته د رسیدو په برخه کې د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړ او وی ویل په افغانستان کې سوله د پاکستان لپاره مهمه ده. په دغه کتنه کې جمهور رئیس غني وویل سوله د افغان حکومت لومړیتوب او د افغانانو اساسي غوښتنه ده او پاکستان باید د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې رول ادا کړي. د هیواد جمهور رئیس څرګنده کړه افغانستان او پاکستان دایمي سولې او ثبات ته اړتیا لري او اوس د دې وخت را رسیدلی چې شته ننګونې پر اقتصادي فرصتونو بدلې او پر سیمه ییز اتصال تمرکز وکړه. هغه زیاته کړه د افغانستان او پاکستان اړیکې باید د دواړو هیوادونو د ملي ګټو پر بنسټ استواره وي. جمهور رئیس غني دا هم وویل په سیمه کې د ټاپي په څیر سترې اقتصادي پروژې کولی شي په افغانستان، پاکستان او سیمه کې اقتصادي او سوداګریز انکشاف لامل شي. جمهور رئیس له تروریزم سره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو جدي مبارزې ته په اشاره وویل افغان ځواکونه د داعش او د طالبانو په شمول ټولې تروریستي ډلې د ډیورن کرښې په اطرافو کې ځپلې دي. هغه د پاکستان له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې هغوی دې هم ورته اقدامات وکړي. جمهور رئیس غني زیاته کړه بدبختانه د طالبانو ډلې رهبران تر اوسه هم پاکستان په خاوره کې په آزاد ډول فعالیت کوي. ډیره مننه کتونکو چې ویډیو مو را سره تر پایه پورې وکتله. تر بلې ویډیو پورې خدای په امان.